دا دی ودرېږه دا دی خلاص مو که ولې خفه یې قربان دې شم ولې خفه په چی خفه په چی نه نه مه کوه صبر 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 او پنچو او پاسپورت افغاني پیسه تذکره پاسپورت دا خو دې ډېرو پاسپورت خلاص کوم د دا ویل کابل کې دا کړکۍ ته کابل دا دغه ښکاره کړه داسې دا کابل کې په کوم ځای کې زر کوه تذکره د پاسپورت مې نه دي درته ویلي د پاسپورت ته دا تذکره ښکاره کړه دا تذکره د چا په نامه ده دا تذکره ښکاره کړه افغاني پیسه ده افغاني نه نه تذکره ښکاره کړه تذکره ښکاره کړه تذکره ښکاره کړه اسلامي جمهوریه افغانستان صحیح شو نه نه دا خو د ما سره دلته اوس د جمهوریه اسلامیه ایران هم شته جمهوریه اسلامیه پاکستان هم شته جمهوریه اسلامیه ترکیه هم شته ما سره ګوره تا وویل د ګوره ای دروغجنه اسلامي ریپبلیک اف افغانستان صبر نه دا خو د ډېرو خلکو به داسې اوس درته ښکاره کړم ای ډوزماره تا ویل چې زه په کابل کې یم ته دا د کابل خواته دا کمره ورواړو چې په کوم ځای کې ته په کابل کې زر کوه زه ورکه په کابل کې دننه نه یم زه په شرمېدلې ګورې د باړه چنار مجوسیانو یا الله په ذات قسم سي د نتنیاهو په دې سوړه کې ورننوځي زه مو پېژنم چې دا د باړه چنار مجوسیان دي دوره ته چوک سپک کې خدای هغه بیا میډیا ته راشي نه 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 بلې خواته به نه تختې بولې خور ته بیا به چوک راشي تاسې له ما زن ما درته دغسې به ته وښیلو چې ولایت لوګر ولسوالۍ پولاله تاسې هغه ذلیل یاست رب دومره وشرمولاسه په دې عمر کې په دې میډیا کې چې اوس په خپل نامون نسي راتللی د ګیلمن بیچاره عکس مو لګولی ده د افغانستان درې رنګه بیرغ عکس مو لګولی ده تاسې اوس له شرمه خپل نوم نسئ لیکلی تاسې له شرمه ځانو ته شیه نسئ ویلی تاسې له شرمه اوس د باړه چنار نوم نسئ اخیستلی رب دومره وشرمولاسته رب دومره ذلیله کړلاسته الحمدلله سوریه دوزی ما ولا تحلیل څه خبرې کوم دوزی ما ولا زولې پر چینور کې په چینار کې مو پرتګونه پاتې دي یعنی تاسو د خپل ځان ته مدد او کومک په دې باندې غواړي په دروغو دی الله بنده اوس لګی لمنه مدد غواړي دی غل عکس نه مدد غواړي شرمېږي نه بلد ګیلمن درو ګرځيګا نه صبر عمر جان دی به تر اوسه د علي رضی الله عکس لګولو د ګیلمن نه مو څو وخت مدد غوښتل شروع کړي دي دای تور لسم امام د قاری سي دوی خو د مړو با د مړو مدد غواړي ها دی اوس لګیلمن نه عمر جان چپ مو خبرې کوم تو ځل دي متعکړی ده نوم دې څه شي ده وخت خوراک کنه و خدای ز چه وکم راځه ما ته اوس بحث کو دروغ ما وایي بل وخت لپاره شرم وکړي حیا وکړي په دروغ باندې ځانونه وی بل خواته متي رويه په دروغ باندې ځانونه لمانه مخلاصوي نرغوندي ورته باړه چنار شایې ما دا می سوال ده د دې جواب راکړو سوال را نه وکړ چې جواب دې نرغوندي د مو شیاو یو اصول له چې مو نه د چا سیس پسی نه سیاست مخبل مذهب ته محفل یو سوریه کې مړ زولې افغانستان کې مپامل کې ډزنه خوار چیرتم پرتګونه پاتې دي ډزنه نه خو سیده خو ډزولي ودی الله بنده خو کرایه باندې ور کړی دی ودی الله بنده وایا اسلامي سوال زما متعدد ډزولي هغه پروا نه کوي سوال کوم کته کوي غوږ ستر مزه لوګر ولسوالي په عالم کې ده ما کور کې دنه بس صبر وای ته سوال کوي که زه سوال کوم عمر جان ورته متوجي سي مهرباني وایا د تا دولسم امام عالم ده که عالم نه ده بیا ما کور تر نوتی ته منویل چې ما کور دروازې مخې ته خبرې کوه وایا اوس وایا ورشه اصحاب یعنی دولسم امام په کوټه کې کېنولی ده ورشه مذهب د درې خلیفه د مسلمان ثابت کا شابس قرآن دی ایمان ستا دی الله په دې کتاب دی ایمان ستا ګوره هغه کتاب روانه خي چې هغه پکې ما وایي د تاسو والا خو قرآن درته راواخم بل ځای ته وتښتې کتاب درته راواخلم تا له مانه پښتنه وکړي د مسلمانانو په مخ کې چې درې خلفا دي ابوبکر او عمر او عثمان وسی د تاله کتاب نه د تاله امام نه مؤمنین درته ثابتوم له قرآن نه مؤمنین درته ثابتوم جنتیان درته ثابتوم اوس به ته د ما د سوال جواب راکړې دا دولسم امام د ملا ده که ملا نه ده
مایک د خلاص که د سوال مطابق جواب ورکوه. د عمر جان چپکایی که څه وکم موت کوم سر دته بس نه ډېر نوازي تا کې حیا نشته بې حیا په خپل نه بې حیا دغه نرګس ولسې له پردو خلکو سره بې شپې تېرولې زه بې عفت وساته زه بې عفت بیا خواهشه ګل پښتنیا وکړه که نه او د عایشې بچیان همدغسې اوسې د نرګس اوس هم راکه د په غار کې پټه د عایشې د بچیانو له ډار نه ته اوس د دې دپاره راغلی دلته د خپل کفر ښکاره کړې او که د خپل کافرتوب نه دفاع وکړې که ما درته ځان مسلمان ثابته نه کو که ما درته حق ځان ثابته نه کو زه درته بلې خواته مه ځه دغه یو ملحد کافر په دا سر وویلي دا د مولوي په نام دا کافر په دا سر وویلي الله اکبر هغه نرسون دی وګونیس د تا 12 پوښتنه مې درنه کړې ده ته وایې دا مه کوه 12 امام د عالم ده که عالم نه ده ولکه تی ما کور کې نه اوسې تو یو دروازه تو د یو دروازه د مجوسي زو ته د ما د رسول الله د خاندان په ناموس څه کار لري او د مجوس زمانو او د نتنیاهو او د ټرامپ زمانو او د نریندر مودي زمانو چې زه له تا نه سوال وکړم ته وایې په ما څه کار لري ته د ما د رسول الله په خاندان په ناموس او د مجوسي زمانو او د مدعي پیداوارو په ته څه کار لري ګوره کنځله مه کوه د کنځلو براډ نه دی چټ د محترم کتابونه یې تاسې ما ولې ته د نرګسي په زوی باندې شرمېږې نرګسي زوی نه یې وکم توهین ته خو توهین کوي زه خو توهین نه کوم ته د نرګسي په زوی باندې افتخار بیا که اوس د بیا وکړو خو زه درته وایم ما ته وایې چې د عایشې بیبي بچی زه افتخار سره د عایشې رضی الله عنها بچی یم الله اکبر ته مذهب ته نه ورنوتی یم اسلامي لیول دا اوس ته د شنو کافر زو دا اوس ته د رحمت للعالمین د بیبي توهین کوي د خپل پیغمبر د بیبي توهین کوي د ما کور د رسول الله کور ته ورننوځي پروا نه کوي خو له تا نه چې یوه وړکې پوښتنه وکړم د ما کور ته مه راننوځه اوس غوږ ونیسه اوس خبره سره د تا دا 12 نیم سوه کاله چې پټ ده او په غار کې تښتېدلی ده دا د ملا ده که ملا نه ده ووړکه د چې وکم زه تا ته څه وکم مخامخ رسنۍ چې د ګریوان مخپل ګریوان ورته شکولی وی ما لرئ ما کور کې کار جواب راکړه د ما پوښتنه ده زه دا اوس پوښتنه ما لرئ ما کور کې کار بیا خو چې چا د پیغمبر دروازه سوی دی ویرشه ګریوان کې روانې سویلې منې چا سوځلې ده ته دویم خلیفه خبیث د تا خمیني خبیث و مردګاو د تا 12 تښتېدلی مهدي مردګاو ده د تا 12 د نرګس مور مردګاوه وه فاحشه وله د تا 12 مردګاو خبیث ده د تا خمیني و خامنه‌ای مردګاو خبیث و هم د 12 مهدي خبیث و مردګاو ده هم د خمیني مردګاو ده هم د خامنه‌ای مردګاو ده چې ته د ما د صحابه و توهین کوي د مجوس زامنو د زندیق زو که د سړي زوی خو مخامخ خبرې وکړه کنې بیا دې په نرګس هم درنه نوځمه بیا دې په خمیني هم درنه نوځمه بیا دې په خامنه‌ای هم درنه نوځمه بیا دې د 12 امام په مهدي هم پسې درنه نوځمه هم یې په ښځه درنه نوځم هم یې په مور درنه نوځمه هم یې په لور درنه نوځمه صبر شه اوس دې واورېدل او هم دې تا په مور او په خور هم پسې درنه نوځم متعور سره کومه پوه شولې توهین مه که که نه چې کوې بیا به یې ویني ودې تا په مور خر در واچومه ودې تا په مور هغه نتنیاهو در غورځار کړمه دې تا په هغه ښځه پسې هغه نتنیاهو در سپور کړمه دې تا په هغه خور پسې ټرمپ پسې در سپور کړمه ته به د ما د رسول الله د صحابه و توهین کوې او ته به ما ته وایې توهین مه کوه نعره تکبیر الله اکبر ولله الحمد